د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په ټولو فارمټونو کې د افغان لوبډلې او افغان لوبغاړو نوي مقامونه. دا چې افغانستان ډیری په ټیسټ کرکټ کې نه تر سترګو کیږي، نو د لوبغاړو او لوبډلې درجه بندۍ هم تر ډیره مخکښې نه دي. خو د یادولو وړ ده چې ابراهیم ځدراڼ د 509 امتیازونو په اخیستلو سره په 54م، رحمت شاه زرمتی د 441 امتیازونو سره په 72م او لوبډلمشر حشمت الله شاهدي د 395 امتیازونو سره په 80م مقام راغلي دي. د ټیسټ فارمټ د توپ اچونې په تازه درجه بندۍ کې بیا امیر حمزه هوتک د 282 امتیازونو په اخیستلو 79م او نوید ځدراڼ د 286 امتیازونو سره په 81م مقام راغلي دي. هیله دې نه وي چې افغان لوبډله په ټیسټ فارمټ کې په وروستي 12م مقام کې ده. د 500 وریزو لوبو د توپ وهنې په تازه درجه بندۍ کې ابراهیم ځدراڼ د 603 امتیازونو سره په 14م، رحمان الله ګربز د 649 امتیازونو په لرلو په 20م او رحمت شاه زرمتی د 528 امتیازونو سره په 29م مقام راغلي دي. د 500 وریزو لوبو د توپ اچونې په تازه درجه بندۍ کې محمد نبی ساخیل د 650 امتیازونو په لرلو سره په 4م، راشد خان د 614 امتیازونو په لرلو په 11م او سپین مجیب الرحمن د 590 امتیازونو سره 13م مقام ګټلی ده. د دغه فارمټ د آلراونډرانو یا ټولچار لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې محمد نبی ساخیل د 320 امتیازونو سره په لومړي او راشد خان د 219 امتیازونو سره په 5م مقام راغلي دي. هیله دې نه وي چې افغان لوبډله د 500 وریز فارمټ په تازه درجه بندۍ کې په 9م مقام راغلې ده. بلخوا د 20 وریزو لوبو د توپ وهنې په تازه درجه بندۍ کې رحمان الله ګربز د 614 نمرو یا امتیازونو سره په 11م، ابراهیم ځدراڼ د 550 امتیازونو سره په 29م او محمد نبی ساخیل د 403 امتیازونو په لرلو په 58م مقام راغلی ده. د 20 وریز فارمټ د توپ اچونې په تازه درجه بندۍ کې راشد خان د 688 امتیازونو سره په 3م، فضل حق فاروقي د 645 امتیازونو سره په 8م او نوین الحق د 590 امتیازونو سره په 24م مقام راغلي دي. د 20 وریزو لوبو د آلراونډرانو په تازه درجه بندۍ کې محمد نبی د 215 امتیازونو سره په 5م مقام راغلی ده او د یادولو وړ خبره ده چې په دغه فارمټ کې افغانستان په 10م مقام کې ځای لري.